د سیاست په نورو میدانونو کې سیاست کې یو کانفرنس دی نو دا ایج ورکوي لکه د کرکټ چې دی پاکستان دپاره بهرحال ته منې نه منې نو دا لویه لاسته راوړنه ده په داسې حالاتو کې چې ګیر چاپېره داسې بد واقعات هم کیږي خو بهرحال د پنجاب او کراچۍ په مختلف ګرومونو باندې لوبې چې دي نو دا پاکستان دپاره یو ډېر لوی اگر چې خلک ډېر عجیبه غوندې کلکولیشنز کوي چې پاکستان ته ووتو خرچې دومره وشو ریټرنز یې دومره دي نو دا نه پوهېږم چې دا خلک ولې دومره زموږ ملګري یاران دوستان یا موږ ټول ولې دومره سطحي غوندې کلکولیشنز دا کوو دا یو ډیپلومیټک سکسس دی لوی ایونټ کېدل پاکستان کې او په دې حالاتو کې بیا ټیک د هند رانغی مګر آسټرالیا انګلینډ نیوزیلینډ ساوث افریقا دغه څلور هیوادونه به موږ وګڼو چې دا د درې پکې خالص د پرمختللي دنیا هیوادونه دي د هغې راتګ او د هغې دلته پاتې کېدل سیکورټي لیپسز ایشوز کنسرنز دا ټول په نظر کې به هم ساتو مګر دا ده چې مجموعي تاثر د دې پاکستان یو ډیپلومیټک کامیابي ده ځینې خلک دا هم وایي چې په ګرونو یې دومره خرچه وکړه ریټرنز یې دا دي نو د دې شاته لاسته راوړنې څومره دي د فوري کلکولیشنز یا فوري ریټرنز چې کوم دي انسټنټ یا د یو ایونټ ریټرنز ته نشي کتلی کلکولیشنز ته د دې هغه اوورال پولیټیکل امپیکټس ډیپلومیټک امپیکټس سافټ پاور یا د سرمایه کارۍ دپاره د یو فیوریبل انوایرمنټ د تاثر ورکولو کوششونه چې دي زه دا نه وایم چې هم د دې سره به ډېر زیات فارن ډایرکټ انویسټمنټ راشي مګر دا هغه معمولي څیزونه دي چې دا به اګریګیټ کېږي افیکټ وي هغه څنګه چې ګلیشر یو رول کېږي او ریپ کېږي نو دا وی لکه د دې په دې حساب سره کتل چې ځینې زه د افغانانو دا کمنټونه ګورم چې پاکستان ووته نو بېشکه ووته دې کې شک نشته دا خو دا په دنیا کې کم داسې ایونټ دی چې د هغې میزبان به ګنې دویمې او درېیمې مرحلې ته خامخه ځي داسې نه ده دلته اته د سر ښکاره هیوادونه دي د هغې دپاره دا ایونټ جوړ دی د پاکستان وتل مخکې هغه ښه و د لوبې دپاره مګر د دې پاتې کېدل د ایونټس د دې ایونټ په صحت باندې یا د دې په هغه غټ کینوس چې کوم دی یا هغه لوی عکس چې کوم دی لوی تصویر چې کوم دی نو هغې باندې څه اثر نه پرېوځي فلحال د پاکستان دپاره د یو ډیپلومیټک یا د سپورټس حساب سره پولیټیکل اچیومنټ دی منې یا نه منې دا زما او ستا ذهني خپل اختراع یا یو کنفرمیشن بایس پی لکه زه به مخکې نه په یو داسې حالت کې یم چې ګڼم به چې بس ما دلته ایج واغېستې یا دا مې د یو ارګومنټ په طور وکارولی چې ګوره پاکستان ته ووتو نو ناکام شو دا زما خپل پرسنل بایس یا څه شی کېدی شي زه څه ویم خو په ذاتي پولیټیکل یا شاید زه برحق هم یم زما ګیله معنی جسټ هم وي خو دا ده چې دا د مین د وقوعاتو په صحت باندې اثر نه پرې باسي دا زما ذاتي کتارسیس ممکن د زه وکړی شم خپل مګر اوورال په د دې ایونټ چې کوم صحت دی د دې ایونټ چې کوم مجموعي تاثر دی ټوټلیټي د امپریشن او په هغې باندې څه اثر نه پرېوځي ګراونډونه هم په هغه ځای پاتې کېږي چې خرچه پرې شوې ده خو د دې خرچه دې دپاره نه وشوي چې ګنې پاکستان به دا ګټي یا به د پاکستان دا د چا خواهش نه وي د هر هیواد چې زموږ به لوبډله به مخکې ځي په کار ده چې لاړه شي مګر لازمه نه ده دا ټول بورډ او یا اتھارټیز چې کوم دي یا ارګنایزرز چې نو هغې دا په نظر کې چې وتی شي مخکې هم تللی شو د ټورنمنټ د ټیم وتی هم شي مګر دا ګرومونه نو بیا وي دغه ایونټ کېدل د دې اثر په ډیپلومیټک چینلز کې او د امپریشن چې کومه ټوټلیټي اګریګیټ کېږي په اخره کې یا یعنی اخره مطلب آخرت مطلب وروسته وخت کې نو هغې کې د دې د کنټریبیوشن نه موږ انکار نشو کولی نو دې ته په دې چشمو کې کتل زه اکثر دا کمنټونه ګورم چې دا وشو هغه وشو نو دا ځان له خو موږ تسلي ورکولی شو یا سید زموږ څه یعنی بایسز وي یا زموږ څه داسې جسټ غوندې ګیلې معنی وي چې هغه پرې موږ هغه کوو خو لکه دې کې دا مسله چې کوم ده نو دا بیخي ځان له دوکه دې نقصان دا دی چې دا صرف او صرف دغه خلک ځان په زیان کې رسي اوس په صفا خبره دی چې زه د افغانانو د کمنټونه چې وګورم نو بیا په دې خفه شم
چې دا یا ماته زیان راکوي یا نه راکوي، یا پاکستان ته زیان ورکوي نه ورکوي، هند ته زیان ورکوي نه ورکوي، خو دا دغه خلکو ته زیان ورکوي. صافي صاحب ابراهیم صافي صاحب دی نه به خفه کېږي په دې، خو دلته د یو افغان شهري دپاره چې کوم د موجوده افغانستان شهري دی، نو هغه دا فکر هم پکار دی چې ټیک د پاکستان کې ایونټ وشو، پاکستان ته بهر شو، ویل ان ګوډ، دیزګي پورې ستا خبره سمه ده، دا ستا خوشحالي برحق ده چې ته خوشحاله شي. ښه، اوس آیا د دې نه د 3 درجې لاندې ایونټ په کابل کې امکان لري؟ نو نیور. You can't expect even in next 2 decades ته په راتلونکي 2 دهایانو کې داسې امکان لري چې په افغانستان کې د دغسې معیار یو لوبغالی وي یا ګراوند وي یا سټیډیم وي، هلته اکټیویټي وي، هلته داسې د ګلیمر سره د میوزیک سره د خلکو د انټرټینینګ غوندې یو ډېر څه یو ګلیټرینګ غوندې یو شاینینګ یا داسې یو اکټیویټي که نه، لکه څه چې باقاعده یو انټرنیشنل لیول اکټیویټي. نو دا بیا زمونږ نه خپلې د پردي غم دا په پردي غم د خوشحالېدو دا کوم منفي غوندې دغه چې دی دا جذبه چې ده، نو دا دلته کلکولیشن هم پکار دی. مطلب پاکستان کې کرکټ وشو، پاکستان ته بهر شو، پاکستان زیان وشو، خبره ده. باسط افغان صاحب ټیک، ویل ان ګوډ، تر دې حده سمه ده. خو آیا د پاکستان څومره خلک د افغانستان په ویزه په اسلام آباد کې $2000 ورکوي، او د افغانستان څومره خلک د پاکستان په ویزه باندې په کابل کې $1000 ورکوي؟ نو دلته به د اکویشن یا د ټوټلیټي پته به دلته لګي. د هغې شاته څه کېږي، څه چل شوی، 80 کاله، 40 کاله، 50 کاله امریکا مطلب دا نیابتي جګړې، ډلې ټپلې، ورانول دي، دا ټولې خبرې هغه به جسټ فور د سیک اف آرګومنټ موږ یو طرف ته کوو. ټیک ده، د آرګومنټ بنیادي حصه ده، دا د آرګومنټ انټیګرل پارټ دی، خو زه د دې هغه آخري سطحې ته یا حاصل ته راځم. د دې هر څه باوجود چې زه ځان صرف په دې خوشحاله ساتم چې زما یو کس دی، هغه ما سره ظلم کړی، ما سره دشمن هم دی، ما سره ورسره بدي مې شي، خو هغه خراب دی. بټ اټ ډزنټ میک، مطلب دا ماته څه سینس نه جوړوي چې دلته به کلکولیشن هغه د حاصل کلکولیشن به کوو، یعنی که ضرب منفي جمع کوو نو د دې ټوټلیټي به کوو. څومره د افغانستان موجوده شهریان څومره په پاکستان په ویزه باندې ډالرز ورکوي، او د اسلام آباد کې څومره رش دی چې د کابل ویزه یا د افغانستان ویزه خلک. نو دا حقیقت پسندانه خبرې دي، لکه دا زما څه خبرې نه دي چې زه یا چاته خدای مکه پیغور یا څه، خو ټو بی ریالسټیک چې دا د پاکستان به هر حال به هر تقدیر اپارټ فرام دا چې څوک مني څوک نه مني، خو دا ایونټ کېدل یو لویه کامیابي ده. پاکستان ټیم وتل د پاکستان دپاره په ډېره ښه وه چې پاکستان کرکټ بورډ به غوښتو، پاکستان ګورنمنټ به غوښتو، د پاکستان د ټیم مینوالو به هم غوښتو چې پاکستان باید وړاندې لاړ شي. لا نه، دا په خپل ځای ایونټ د هغې صحت چې کوم دی په هغې اثر نه پرېوځي، یا د هغې په لانګ ټرم گینز آوټکم یا څه چې دي په هغې باندې اثر نه پرېوځي، او د گیم از آن یا گیم آن ہے. نو دغه یو څو خبرې مې چې ومې کړې، وایي چې اسرائیل اوس هم د پاکستان نه هېرېږي که نه هېرېږي. نو پاکستان د کرکټ ټیم نه خو هېرېږي، تسبیح الله صاحب کور د ودان چې کوم منډې وکړو، خوشحاله شوم. او باسط افغان صاحب مننه، وایي په امام الحق 3 میلیون روپۍ خرچه کړې ده. نو امام الحق ته ګټي دومره چې په هغې باندې که 15 میلیونه هم وشي، نو دا قامي خزانې نه پې نه لګي. یو غلط العام دا هم دی چې په دې دومره خرچه کېږي یا په افغانستان په لوبغاړو یا د پاکستان، بالکل نو نیور. دا دی ګټي او they hardly get 10% of the what they own، یعنی دوی چې څومره ګټي د هغې 10% هم دوی ته نه میلاویږي، to be honest. او دا دې تاسو ته یاد وي. نو دا یو څو جزانه غوندې خبرې وې، او غوښته مې په دې موضوع دغه 2-3 موضوعات ستاسو وړاندې کېږدم، تر څو مې کېښودل، شاید ریشنل غوږونه یې واورئ، که نه جذباتي خبرې، نو هغه د خوشحالولو ټیک ده، ماته به خلک لالا جار، لالا قرمان، لالا هغه لالا دا، but reality will be quite different and I will be playing with your emotions. مطلب سینټیمنټلی به زه تاسو سره بلیک میلینګ او تاسو د واو او زار لالا او قربان لالا به کوم، خو مګر حقایق به بل شان وي.
نو حقایق پټول نه دي پکار او په تیاره کې هم اوسېدل نه دي پکار. زما دپاره د ټول نه هم خبردار چې د هر هیواد خلک په یو حقیقت کې ژوند وکړي او د حقیقت سره سم د خپلو مسلو، د خپلو ستونزو، د خپل هیوادونو د پرمختګ لارې چارې ولټوي، یا د خپل قومي ژوند یا تهذیبونو، ثقافتونو یا هیوادونو د راتلونکي دپاره، د هیوادونو راتلونکي د څه دپاره د انسانانو د ښه دپاره. نو دا صرف جسټ فار د سیک اف غیرتونه نه چې خامخا جو بس زما نوم دی او زما 15,000 دی، زما 10,000 دی. ځینې خلک په یو داسې ډاګما یا داسې یو غلط العام یا فیلسي کې اوسېږي چې یاره زمونږ 15,000 کاله تاریخ دی، نو پاکستان خو اویا کلن دی، نو بیا خو دا چې امریکا هم 2,500 کلنه ده، غلامان و، مستعمره وه، مګر نن امریکا نو everyone knows داسې ده چې هند په څه وخت کې غلام و، د انګلستان مستعمره وه، کالونۍ وه، مګر نن نیوزیلینډ چې تاسو ګورئ دا د کامن ویلت د پرنس یا د ملکې لاندې یو هیواد و، مګر یو نو ویری ویل چې نن نیوزیلینډ یا نن ساوت افریقا یو پراسپرینګ هیواد دی، یو ډیولپینګ هیواد دی، یو پرمختلونکی هیواد دی. نو صرف دغه عنعنات او ماضي او په تیاره کې اوسېدل او داسې غرورونه چې د هغې څه حاصل خو وي، دا نه چې نه وي، خو لکه په هغې باندې خاص ټوله تکیه په هغه کول دا یو ډېر نامناسب عمل دی او بېشتي انسان زما خپله